دا د وجیبا د هر مسلمان رور. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د میدان وردګو ولایت د امر بالمعروف رئیس د مال پلاوی په مالتیا د دې ولایت د امنیه قومندانۍ عمومي زندان او انتقالوي لیوال مسؤلینو سره په وضعي ناسته کې له هغوی وغوښتل چې د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري شوي فرامین په پوره توګه پلي کړي او پر هغوی ټینګار وکړ چې له زندانیانو سره نیک او غوره چلند څخه کار واخلي. د پلازمینې کابل ښاري ریاست د امر بالمعروف محتسبینو د خپلو ورځنیو کړنو په جریان کې د 42 روغتونونو څخه د وزارت لوري روغتیايي مرکزونو ته د ورکړل شویو سپارښتنو د څار په موخه لیدنه وکړه. په دې تړاو د یاد ریاست محتسبین وایي چې په یادو ځایونو کې د وزارت لوري شویو سپارښتنه تر ډېره پلي شوي او د شته منکراتو مخه نیول شوې او محتسبین زیاتوي چې په دې پار به کړنې لا هم دوام ولري. د لغمان ولایت د امر بالمعروف رئیس د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ المحتسبینو سره د همغږۍ او په کارونو کې د لا چټکتیا په موخه ناسته ترسره کړه. دا ناسته چې موخه په دې ولایت کې د مرکز او ولسوالۍ د محتسبینو د کړنو ارزول او د هغوی ستونزې اورېدل وویل چې خپلې کړنې باید د وزارت د ټاکل شوې پالیسۍ پر اساس ترسره کړي او په دې برخه کې پر خلکو د خپلو شخصي غوښتنو له منلو ډډه وکړي. د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست محتسبینو د مرکز په ګډون په وان، دواب او نورګرام ولسوالیو کې له دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او منکراتو له مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړې. په دې تړاو د یاد ولایت محتسبینو له دیني عالمانو او ځوانانو وغوښتل چې د وزارت د سپارښتنو پلي کول او منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د ننګرهار ولایت د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د یاد ولایت مرکز کې له علماو او قومي مخورو سره ناسته ترسره کړه. له هغوی وغوښتل چې د دین او وطن دښمنانو ته اجازه ورنکړي چې د اسلامي امارت په ضد تبلیغات ترسره کړي. همداراز له هغوی وغوښتل چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو او رواجونو مخنیوی وکړي. د فتنو شیطان په مخ کې سپر امر بالمعروف نهی عن المنکر امر بالمعروف